صحیح شو. دا نور ګوره تاسو ملګري ته هم دا ویډیو کړی صحیح انزر کې دا مو ورته کړی دا ویډیو شته نن به انشاءالله ټیبل باندې کار کوو صحیح ګوره ټیبل کې ټیبل باندې کلیک مختلف قسم کې ټیبل دی نه مو انزر کوي شو کلیک دا ګوره د یو څکو د مسره سیل دی صحیح د یو د سیلونو ورټي هوریزونټل مجموعه ته مسره یرو او د ورټیکل مجموعه ته مسره کالم صحیح مثال دا چې ټیبل ته راوخسته دا یو ورته لیکل فار ایگزامپل مسره د نیم دی job day salary our time day اندازې کمیشن دی مثال ایڈریس دی څه ورته لیکي دا چې ته ټیبل کې لیکې صحیح کلیک کول باندې وګوره دې باندې کلیک کول سلیکشن ټول ټیبل به کېږي بیک سپیس سره ته یا ډیلیټ سره ډیلیټ کوی شي انزر باندې کلیک دا چې ټیبل ته انزر کوی شي یعنې دا مسله چې پر لیمیټډ دی صحیح دې پورې ته دا انزر کوی شي صحیح که ته اوس نور ضرورت شي دي نه څه کول چې کې لاست سیل کې ته ولاړې مثال ټیب باندې کلیک کول هم دې تو سره دا زیاتېږي صحیح دې زیاته راغلی تو سره نور لیکن دي ټیب ته څه ټیب نه ته مثال نور زیاتوی شي صحیح شوه بیا لوړ شه انزر ته انزر کې مو سره ټیبل دی ټیبل کې مو سره انزر ټیبل څه انزر ټیبل باندې کلیک که जे ګوره د 3 نمبر اف کالمز نمبر اف روز څوره کالم غواړي څوره رو غواړي صحیح نو ته هم کالم مو سره دغه صحیح دي 5 صحیح دي او رو فار ایگزامپل مو سره کا 10 صحیح شوه اوکې کا دا سوټیبل تو سره انزر کیږي سلیکشن یې وکړه ډیلیټ یې کړه لوړ شه ټیبل ته ټیبل کې انزر ټیبل باندې کلیک که دا چې نمبر اف روز ورته وکړه ورته فار ایگزامپل مو ته 8 رو خو څه وکړه auto fit to contents کا څه auto fit to contents اوکې یعنی دا تو سره راځي auto fit to contents دا مقصد دی چې ته سوره لیکای زیاته غوړم تو سره خانه زیاتېږي صحیح دا دی ورته لیکه نیم انداز مثال کې تو پر جاب سوره چې ته لیکان زیاته غوړم تو سره خانه زیاتېږي صحیح دا auto fit to contents دا دی باندې کلیک کا بیک سپیس نه ډیلیټ کا لوډ شینزر تنزر کې ټیبل کې مو سره انزر ټیبل ورته ټیبل مو ته انزر کا صحیح نمبر اف کالم ورته ته زیاتوي شي فار ایگزامپل ورته 4 کا کموي شي زیاتوي شي auto fit to window مقصد دی بس دې کې تو سره دا پورا راځي صحیح شو او نو کلیک بیا لوډ شمو سره انزر ته انزر کې ټیبل کې مو سره ډرا ټیبل صحیح ته خپل منوال ټیبل خپل ډرا کوي شي ډرا ټیبل باندې کلیک چې کې ګوره د ټیبل ته ډرا کوي شي دا چې لاین ورکې ډرا کوه مثال خپل مرزي په مطابق چې ټیبل ته جوړای هغه ټیبل جوړوي شي صحیح چې کله کمانډ نه وځي بیک سپیس نه وځه سوري اسکیپ نه وځه کلیک کا او دا ډیلیټ کوي شي انزر تلور شه ټیبل بل مو سره کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل فار ایگزامپل دا یو تور توری کل څه مو سره نیم کوما جاب کوما سیلری کوما اور ټایم ورته دا ټیکسټ څنګه هم ته ټیبل ته کنورټ کا صحیح لوډ شه ټیبل باندې کلیک کا کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل دا نمبر څنګه هم سره اتوماتیک ارینج کوي صحیح اوکې کا د دې تو سره ټیبل جوړیږي کته به نور زیاتوي مزید مور د لپاره ته ټیب کلیک کاوه ټیب نه ته زیاتوي صحیح شو دینه بغیر لوډ شه انزر ته انزر کې ټیبل باندې کلیک کا ایکسل سپریډ شیټ ته ایکسل نه ته شیټ راخلی از ټیبل راخلی صحیح یکی ګوره د تو سره ایکسل کولوش لیکن ورکو کو مثال چې لیکن ورکې کې وکا کنټرول انټر اوس ته کله دا بور دی دا کې صفحه کې کلیک کې دا تو سره داسې پوتش کته زور کې بیا لیکن چینجز کو ډبل کلیک کوا تو ورکې بیان کوي صحیح شو مثال دی باندې کلیک کوا دا ته دا کوي کلیک کا بیک سپیس نه ډیلیټ کیږي بیا مو سره د کویک ټیبل څه مقصد دی کې تیار ټیبل دی صحیح یعنی دا ته فائدې باندې راوستې شي مختلف قسم کې ټیبل دی کوم ټیبل تو خوښ شي غوونه کلیک کا صحیح دا دی ورکې چینجز وکا فار ایگزامپل دا دی لیټر نیم دی زه ته سمپل نیم ورکوم او د چې کوم مثال زه ورته انګلیش ورکوم دا دی ورته اردو ورکوم دا دی ورته اسلامیات ورکوم دا دی ورته پاکستاني ورکوم مثال دا دی ورته احمد ورکوم څو ورته ورکې صحیح مثال نیم ورته په دغه خانو کې ورته نامې ولیکلې مکمل دا دی ورته مارکس ورکو صحیح یعنی دان ته په کار باندې راوستې شي دا کوم ټیبل ډیزاین باندې وي ټیبل خپل کار ونه تا وخست صحیح شو دا مو ټیبل نه بغیر دا ګوره چې کوم ټیبل انزرټ ک زه کله په دا ټیبل باندې کلیک کوم د کې مو سره دوه ټیبز لري چې یو ډیزاین دی یو لیاوټ دی صحیح دا مو سره د ټیبل ګوره زه بار کلیک کوم نشته او زه کله په دې باندې کلیک کوم دا مو سره راځي دې باندې زه کلیک کوم
دا تو سره دا دوه راځي. بیا له ډیزاین ته سوچ کوه موږ سره د هیډر رو صحیح ده. هیډر رو کې ګوره دې باندې مو کلیک دې دپاره د هیډر رو دا ټوټل رو وغیره دې دغه د اپلای کولو دپاره ته یو سټایل راخلی صحیح ده. سټایل مې راواخیسته سټایل نمبر ورته هیډر رو. هیډر رو کلر وګوره دا داسې شکل کې ورته هم زه داسې ساده غوندې غواړم صحیح ده. که رنګینې غواړې ساده ور کلیک کوه دا چې تا ته پریویو ښایي. ټوټل رو زه هیډر رو غوندې غواړم صحیح ده. باونډډ رو سره دا رو دي مثال دا سټایل دی ورکې صحیح ده. فرست کالم سره دا چې ساده کته چې مثال فرست کالم راوړه لاست کالم سره فرست کالم ونیکا یا باونډډ کالم باندې کلیک کړه تو سره باونډډ کالم دی صحیح ده. دې نه ورته بل سټایل ورکوي چې کوم سټایل خوښیږي په دې ډراپ ډاون مینو باندې کلیک کړه مثال مختلف قسم کې سټایل ته ورته ورمنې اپلای کوي صحیح ده. بل سلیکشن دی وکړه لوړ شیډینګ دی شیډینګ ته ورته بل کلر ورکوي کوم کلر ته خوښ شي هغه ورته ورکوي صحیح شو. دینه بغیر بل مو سره دی بارډر څه بارډر دی مثال دې ته دا کلر ورکړه زه سم بارډر ته ورته دا بارډر لاین دی دې باندې یو لاین راکوم دا ګوره تو سره راکېږي صحیح ده. کته چې بارډر لاین او بارډر لاین ویټ چې کوم دی هغه زه غټوم او دینه بغیر پین کلر ورته بل راخلم کلر دې ورته راخوسته دې باندې کلیک کوه او تو سره اپلای کېږي صحیح ده. کته نه زه ټول ټیبل باندې اپلای کوم لوړ شه بارډر ته بارډر کې آل بارډر باندې کلیک کوه او تو سره ټول ټیبل باندې هغه سټایل اپلای شي. دې مو سره ګریډ لاینز دې باندې کلیک سټایل ورته دا ورکوي شي صحیح ده. څه بارډر لاین ورته بارډر لاین دا کا او ویټ ورته فار ایگزامپل لغونته موټی ورته دا ځنه دا ورکا او فار ایگزامپل کلر ورته یلو ورکا دې کې ته ډرا کوا دي کې هغه لاین مو تاسو جوړیږي صحیح ده. کته چې مثال زه کوم ټاپ سایډ نه صرف غواړم یا لیفت نه غواړم یا بوټ نه رائټ نه غواړم صحیح ده. دې نه ته اپلای کوي کته ټول ټیبل باندې غواړم راځه کلیک کوه آل بارډر باندې کلیک کوه د دې تو سره اپلای کیږي صحیح ده. دینه بغیر ګوره زه سم انزر کې مو سره ټیبل دی ډراک ډیزاین باندې پوه شئ. بل مو سره لیاوټ دی لیاوټ ټیب دی فار ایگزامپل لازم دې باندې کلیک لیاوټ ته لاړ شو. لیاوټ کې مو سره سلیکټ سلیکټ دې ځای کې زه ولاړ یم ورته هم سلیکټ کړه چې د کوم سیل کې زه ولاړ یم دا مو سلیکشن وکړه یا ډبل کلیک کا سلیکشن کیږي صحیح یا هغه ځای نه یا د ماوس نه ډبل کلیک کا دا سلیکټ کیږي صحیح شوه. بل مو سره سلیکټ کالم سو کوم دی کالم کې زه ولاړ یم دا مو سره ټول کالم سلیکشن وکړه کالم باندې کلیک کړه کالم سلیکټ کیږي یا دې ځای ته راشه دا ګوره کرسر تو سره دا حالت بدلې دې باندې کلیک کړه دا تو سره سلیکشن کوي صحیح ده. بل زه ورته سلیکټ رو دی رو کې زه دا کرسر مو سره دې کې بلینکینګ کوي دې سره دا ټول رو کوم دی مو سره سلیکشن وکړه لوړ شه سلیکټ رو باندې کلیک کړه دا تو سره سلیکټ شو صحیح ده. مثال دا سلیکشن ته کوي شي کوته سلیکټ ټیبل ټول ټیبل سلیکټ کې لوړ شه سلیکشن دا کې د لپاره کې کتور مې ډیزاین اپلای کې یا ډیلیټ کوي یا څه کوي سلیکشن د لپاره مست دی صحیح ده. مثال دا یو ټیبل مو ډراک لوړ شه لیاوټ. بل مو سره ویو ګریډ لاین دي څه ویو ګریډ لاین څه مقصد دی باندې سلیکشن دا وک هوم ته لوړ شه یا مثال ته لوړ شه د لیاوټ ته لیاوټ کې ویو ګریډ لاین باندې کلیک کړه اوس مو سره کار نه کوي زه سم هوم کې مو سره د بارډرز دي صحیح ده. بارډرز کې ته نو بارډر دا ګوره هیڅ هم درته نه شو کوي ورته هم بارډر د مو ته ما شو کوه خو هغه کوم ګریډ لاین دی هغه مو ته شو کوه ګریډ لاین باندې کلیک کړه ګریډ لاین ته شو کوي صحیح ده. که ته بارډر نه شو کا هوم ټیب ته راشه هم کې مو سره دا دي آل بارډرز باندې کلیک کا دا وایي دا چې دا ورته مو د سټایل ورکړو دا لوړ شو ته دا مو سره سمپل کا بل دا تو سره بیا لوړ شو دې باندې کلیک کا آل بارډرز تو سره دا شکل کې کیږي صحیح شو. بیا لیاوټ ته لوړ شي لیاوټ کې مو سره دا ویو ګریډ لاین پوه شو ورمنه. بل مو سره پراپرټي څه پراپرټي باندې کلیک کا پراپرټي ټیبل صحیح شو. ته مو سره ګوره زه د دې ټیبل څه کوم د دې نه ته وړو کې کوي دا چې مکه اوس ځون سره دین اراوند زلیکن وکم ټیبل کې خاص زلیکن کوم صحیح خو دین اراوند موټر په کور دی دا ګوره نه کی صحیح کلیک کې نه کیږي صحیح د پر لوړ شه پراپرټي کې لیفت سایډ نه کې سنټر نه کې کوم نه کې خو بس اراوند باندې کلیک کا تو سار سایډ نه کیږي دا ګوره تو لیکن کوا ټیبل نه اراوند ته لیکن کوي صحیح شو. مثال د مو سره پراپرټي کې دا بل لوړ شه دي کې کنټرول زد مقصد دی انډو ته واپس خپل حالت ته تلی شي صحیح څوره انډو کې
لوړ شه لیاوټ لیاوټ کې په دې کې زه ولاړم پراپرټي کې مو سره دی رو څه رو سپیسیفای هایټ د رو والا هایټ کوم رو کې زه ولاړم هغه هایټ مو ته زیات کړه دا ګوره 6 مو ته ورکړه تاسو سره زیاتېږي اوکې دا زیات شو صحیح شوه یا زه ورڅم کنټرول زیډ انډو او پراپرټي ته لاړ شه پراپرټي کې رو ورته د کومې رو کې زه ولاړم د مو سره د دې هایټ زیات کا او دا سوچ کوه نیکسټ باندې کلیک کوم ورته هم بلې ته لاړ شه هایټ زیات که نیکسټ ته لاړ صحیح ده دې باندې کلیک کوه ورته هم څه دې والا هایټ مو سره زیات کا او بل څه کوم د نیکسټ ته لاړ شي دا ګوره د زیات که نیکسټ ته لاړ نیکسټ ته دا څه کوي که پریویس ته څه پریویس ته تللی شي نیکسټ څه کوم دی مخکې پریویس مو سره زوړ پراپرټي ته لاړ شه پراپرټي کې بل مو سره ګوره رو کې مو سره دوې خبرې دا امپورټنټ دي ټول دې ځای کې پراپرټي کې مو سره دا دوه شیان امپورټنټ دي صحیح دي نه ته انداز هایټ مایټم ورکوی شي صحیح کالم ته ورکوي رو ته ورکوي سیل ته ورکوي صحیح اول درته دا کوم ګوره کالم ته لاړ شه دې کالم کې زه ولاړ یم دې ځای کې ورته هم سره دې کالم والا هایټ مو ته ویډث مو ته زیات کړه اوکې که دا ګوره تو سره زیات شي صحیح انډو ته کنټرول زیډ نن کوی شي دې ځای نن کوی شي لاړ شه پراپرټي ته پراپرټي کې بل مو سره سیل دی سیل څه مقصد دی دې کې ګوره دا سلیکشن مو وکړو یو څه مرج سیل کې دا چې ته ورته وایي که مثال څه ورته لیکي سلیکشن دا وکړه صحیح ورته هم دا لیکن مو سره څه که په اندي خانې کې دا لاندې باټم ته راوړه یا مثال لیفټ سایډ ته راوړه رایټ سایډ ته راوړه دا ته دې ځای نه کوی شي دې ځای نه هم ګوره ته کوی شي دې باندې کلیک ورته نه مو سره رایټ سایډ ته کا یا مثال سنټرلایز کا یا دې ځای ته کا صحیح یا مثال دې ځای ته کا دې نه بغیر ته لاړ شه پراپرټي ته سیل ته لاړ شه سیل کې ورته نه مو ته سنټر ته راوړه سنټر ته یې ګوره ته که ته پراپرټي ته لاړ شه سیل ته ورته هم باټم ته یې کا باټم ته یې درته راوړه صحیح که ته بیا کوې داسې ورته ووایه چې موږ سره سپلیټ سیل اوکې که بیا ته خپل حالت ته واپس راځي بل مو سره پراپرټي دی پراپرټي کې په دې باندې کار کوو allow row to break across pages repeat as header row at the top of the each page صحیح دې څه مقصد دی ګوره سلیکشن وکړه دا ډیلیټ کا لوډ شه انزرټ ته انزرټ کې مو سره ټیبل دی ټیبل کې انزرټ ټیبل ورته هم کالم مو سره 5 صحیح دي او مو سره 40 کا صحیح شوه اوکې کا ون پیج کیا اوس په دې کې مو سره هیډر دی څه زه ورکې هیډر لیکم فار ایگزامپل دا چې طور طریقه نیم دی نیم نه بغیر مثال کے طور پر پروگرام دے پروگرام نه بغیر مو سره فی دی فی کې فار ایگزامپل مو سره دی بس فی او بس فی نه بغیر فار ایگزامپل مو سره دی ټیچر فی څه لیکي ورته ولیکم زه ورته وایم دا هیډینګ څه کله زه بل پیج ته دا ټیبل ووړي اټومیټک ته بل پیج کې دا هیډینګ مو سره راځي زه په هر پیج کې پهله ټاپ کې زه دا نشم لیکلی صحیح دا مو سره څه اټومیټک راځي صحیح دا ګوره دې دپاره دا سلیکشن وکړه د دې سلیکشن مست دی سلیکشن به وکړي دا څنګه سلیکشن کوی شي صحیح لوډ شه لیاوټ ته لیاوټ کې پراپرټي ته لوډ شه ورته ریپیټ از هیډر دې باندې کلیک اوکې اوکې نه بعد ګوره سوچ کوه زه چې کله نیکسټ دغه ته کنورټ کېږم دا ټیب نه تو سره دا زیاتېږي بل پیج ته ګوره زه چې کله لاړم بل پیج ته ټیب ووایه بل پیج کې اټومیټک مو سره دا هیډر راوړ کاغذ کې هغه آپشن تو سره انتخاب نه بیا در سره کار نه کوي صحیح دې نه بغیر یو مو سره بل یا فار ایگزامپل ګوره چې کې مو سره یو نمبر دی لانګ نمبر دی سوچ کوه تب درته ختم کم ډیلیټ کا لوډ شه انزرټ ته انزرټ کې ټیبل او ټیبل کې انزرټ ټیبل دا ورته ورکوم چې مثال نو او دا ورته ورکوم څوره کې یو 40 دی اوکې دا چې لاس ته راشه دا ګوره نو ټیبل مو تیار کړو نور کې مو لیکن وکړو صحیح خو لاست کې دا چې مثال زه نمبر لیکم یو خو دا کالم مو سره کولوي که دا ته چې ما کولوي دا چې لوډ شه اټو فیټ باندې کلیک فکس کالم ورته مو سره دا کالم ورته فکس که مو سره نمبر دی اوس ګوره نیم نمبر دی کې راغله نیم دا چې لاندې راغله
صحیح نیم نمبر پاتې شو نیم لاندې صفحې ته لاړ. اوس دا خو سوټیبل نه چې نیم پاسه ته پرېږدی نیم لاندې د یوې صفحې کې مو ته څه شی نمبر پکار یې. صحیح ته یې چېرې داسې مه کوه. زه ګوره چې لیکن کوم نیم نمبر پاسه پاتې کېږي نیم لاندې راځي. دې دپاره ته لاړ شه پراپرټي ته. پراپرټي کې مو سره دی رو او دې نه چې کوم دی الا رو ټو بریک باندې چک لرې کا اوکې کا. اوس ته نمبر لیکه او ټول نمبر تاسو چې ته لاندې راوړو د سره یعنې مو سره یوې خانې دا ټول نمبر راوړو. که نیم پاسه پاتې شو نیم لاندې پاتې شو مثال دا خو صحیح نه صحیح مثال ته دا داسې کوی شي. دې نه بغیر سلیکشن وکړه بیگ سپیس نه ډیلیټ انزر ته لاړ شه. انزر کې بل مو سره ټیبل انزر کا په دې باندې کلیک کا پراپرټي باندې پوه شوې. بل مو سره دی ډرا ټیبل. څه ډرا ټیبل. ډرا ټیبل ګوره کله تو دې کې کلیک کړی وي لیاوټ ته لیاوټ نه بعد څه کوم دی ته داسې ډرا ټیبل کوی شي. که تو دې کې کلیک نشته لیاوټ شته نه یا دغه ځای نه بیا تاسو هغه کامنټ کوم ځای نه راځي بیا به څه شی کوئ انزر ته لاړ شئ تاسو ته موضوع کې ډرا ټیبل وکړئ چې دې ځای نه بیا ډرا کوی شي. صحیح دې ځای نه ډرا کوی شي. که بیا تو په دې باندې کلیک کړې دې ساعت لیاوټ مو سره راځي. صحیح لیاوټ باندې کلیک کړه ډرا ټیبل مثال ته باندې کېږي ایډیټینګ کې نور خانې ورکړي چې ته داسې ته کوی شي. که ته یې چې نه زه داسې بل ځان ته جوړوم داسې بل هم جوړوی شي. څنګه یې جوړوئ راته خپله مرضي. صحیح بل مو سره څه دی اریس ټیبل. اریس کې مثال دا مو خوښ نه شو ته هم چېرې دا مو سره ختم کړه ختم کوي در سره. کنټرول سی زیډ انډو دا مو سره ختم کړه. ګوره دې باندې کلیک کوه دا تو سره ختمیږي. صحیح شوه. بیا په دې باندې کلیک کوه بل مو سره لیاوټ دی. لیاوټ کې مو سره اریز باندې پوه شوې ډیلیټ دې ځای کې زه ولاړ یم ډیلیټ ورته وایم ډیلیټ سیل دا زه لیکن کوم. صحیح شوه او فار ایگزامپل دا زه کوم ځای کې ولاړ یم ډیلیټ ته لاړ شه ورته ډیلیټ سیل شفټ سیل لیفټ نه کې اپ نه کې رایټ نه کې کوم سیل نه کې ورته وایم چې مو سره لیفټ سیل نه. ګوره لیفټ سیل نه تو سره داسې کېږي. صحیح بل مو سره کا ډیلیټ ډیلیټ باندې کلیک کا ډیلیټ کالم دې کالم کې زه ولاړ یم ورته دا کالم مو ته څه کا ډیلیټ کا لیکن ورکې کوم تاسو ته پته ولګي ورته دا کالم مو ته ډیلیټ کا. ډیلیټ باندې کلیک کا ډیلیټ کالم تو سره ډیلیټ شي. صحیح مثال دا رو ډیلیټ کړئ دې باندې دا سلیکشن وکړه لیکن ورکې وکړه په دې رو کې ودرېږه ډیلیټ ته لاړ شه ډیلیټ رو تو سره ډیلیټ کېږي. صحیح شوه. بل مو سره دی ډیلیټ ټیبل ټوټل ډیلیټ ټیبل در سره ډیلیټ کېږي. ټیبل د انزر کړه. صحیح بل مو سره شی دی انزرټ اباو. انزرټ اباو څه مقصد دی چې ګوره لیکن د وکړو او ته دې نه پاسه مو سره یو دغه زیات کا رو زیاته کا انزرټ اباو پاسه مکمل رو در سره زیاته شو. صحیح یا ځای کلیک او ته انزرټ بلو لاندې درته زیاتېږي. سمپل خبره یې صحیح زه ورته وایم چې انزرټ لیفټ انزرټ رایټ لیفټ سایډ ته مو سره یو کالم زیات کا یا مثال کې تو په رایټ سایډ ته مو ته زیات کا دې نه درته کالم زیاتېږي دې نه درته رو زیاتېږي. بل مو سره مرج سیل دی. مرج سیل څه مقصد دا ګوره ټول سلیکشن مو کړ ورته دې نه مو ته یو سیل جوړ کړه مرج باندې د کلیک. صحیح مثال دا ورته څه لیکې ولیکه ورته مثال دا ورته دا ولیکل. صحیح سلیکشن دا وکړه خدا هم سره مرج سیل شي. صحیح مرج سیل نه بغیر بس مو سره د سپلیټ سیل دی دا زه لاړ شه سپلیټ سیل باندې کلیک کړه. که ته یې بیا خپله حالت ته واپس راشي لکه دا مو مرج کړی یې. صحیح لاړ شه ځای کې ورته دا زیات که اوکې که تو سره بیا خپل ځای ته راځي مرج یې که بیا ته خپل حالت ته راولئ اوکې که بیا سره راځي. بل مو سره سپلیټ ټیبل دی ته ورته د ټیبل مو سره په دې ځای باندې سپلیټ شي نیم شي دا ګوره نیم داسې پاتې شي نیم داسې پاتې شي. صحیح دا مو سره کنټرول زیډ انډو بیا دغه ته لاړ شه بیا مو سره لیاوټ دی. لیاوټ کې مو سره آټو فټ دی. آټو فټ ګوره آټو فټ ټو کنټینټس دی وینډو دی کنټینټس خو مې تازه کوه که څه یې لیکئ په مطابق دا ګوره آټو فټ ټو کنټینټس دی شي در سره څومره لیکن کولوي مغوره به د خانه کولوي. صحیح آټو فټ ټو وینډو په مطابق دی. بل فکس کالم ایټ دی دا ګوره زه چې لیکن کوم دا کالم مو سره څه کېږي زیاتېږي زه ورته وایم کالم مو ته نه ضرورت مو ته رو ضرورت یې څه غټه شي. لاړ شه لیاوټ باندې کلیک کړه لیاوټ کې آټو فټ ته لاړ شه ورته فکس کالم ایټ دی. اوس ته لیکن کوه دا ګوره کالم رو به درته غټېږي کالم به درته خپل ځای باندې ودرېږي.
صحیح شو. بل مو سره ډیسټریبیوټ رو ډیسټریبیوټ کالم دی. دا ګورئ دې کې څه خانې غاټې دي څه وړې دي څه مثال ته چې دا ټول ایکول شي په دې باندې کلیک کا سلیکشن یې وکړه ډیسټریبیوټ رو او ډیسټریبیوټ کالم باندې کلیک کا ټول به درته سیم شي. صحیح شو. مثالاتو سره دا کوي شي. انسرټ ته لاړ شه ټیبل در راکړه ټیبل نه بعد لیاوټ ته لاړ شه لیاوټ کې فار ایگزامپل مو سره دا آپشن دي ځکه کې سلیکشن دا وکړه دې لپاره به ته مرج کې صحیح مثال سلیکن کې وکړه ورته سلیکشن دې وکړه ورته هم د لیکن مو څه کا سنټر ته کا یا مثال رائټ سایډ ته وز یا ورټیکل سنټرلایزینګ کوم سایډ ته وړي او سایډ ته دا وړي شي. بل مو سره ټیکس ډایرکشن دی. صحیح ټیکس ډایرکشن څه مقصد یا کوم سایډ ته ډایرکشن ورکړي. صحیح دا ګوره لیکن زه اوس کوم د دې ځای ته که ورته لیکن داسې نه کېږي. صحیح که زه ورته هم ټیکس ډایرکشن د لیکن تو سره داسې نه کېږي. ټیکس ډایرکشن دې سره نه کېږي. ټیکس ډایرکشن داسې کېږي. صحیح شوه. بل مو سره سیل دی سیل مارجن دی مثال ځای نه ټاپ نه اوکې کا د تاسو دې مارجن زیاتېږي دا ټولو مارجن ایکول کېږي ټولو سیلونو. صحیح بل مو سره سورټ دی. سورټ کې مو سره ګوره اسینډینګ ډیسینډینګ دي دې باندې کلیک فار ایگزامپل دا ته لیکلی څه 1 یا دې ورته لیکلی مثال 2 یا دا یې ورته لیکلی 3 یا 4 یا 5 یا همداسې مثال 6 یا 1000 لک 100 پورې څوره لیکې ولیکه. صحیح سلیکشن د دې وکړه ورته هم سورټ ته وشي. انسرټ ته لاړ شه انسرټ کې ټیبل دا د انسرټ دا دې ورته ولیکه 1 2 3 او بل مو سره دی 4 دی 5 6 سلیکشن د دې وکړه سورټ. صحیح دا ګوره اسینډینګ ډیسینډینګ دی. مو سره ته چې دا اسینډینګ حالت کې ته دا ډیسینډینګ غواړي څه شی دی مو سره کالم دی او کالم کې زه ولاړم. صحیح څه شی ټیکس کې ډیټ کې نمبر کې ورته نمبر اسینډینګ ډیسینډینګ کوم ډیسینډینګ حالت کې کا یعنی 1 نه شروع دي د مو سره اسینډینګ حالت کې دی ورته دا ډیسینډینګ کا الټای کا چې نه سره شروع شو. صحیح یا کنه مثال ته دا چې لیکلی مو سره د نیم د لیکلی مثال تو سره د فار ایگزامپل زاهد دی زاهد نه بعد تو سره دی ولی دی ولی نه بعد مثال تو سره خان یا خان نه بعد تو سره مثال آصف دی دا دې ورته لیکلی علیا دا دې ورته لیکلی مثال علیا. صحیح سلیکشن د دې وکړه ورته هم دا مو سره په ترتیب کا یعنی داسې ترتیب کا چې اول ا نمې بیا بي نمې بیا سی نمې اندازې زیډه پورې په ترتیب باندې نمې ته مدروله. صحیح لوړ شه سورټ باندې کلیک کا ورته هم دا ډیسینډینګ حالت کې دی اسینډینګ یې کا دا ګوره اول درته ا نمې شي بیا درته بي نمې شي اندازې سی داسې زیډه پورې تو سره دا په ترتیب باندې کوي. صحیح بل نو سره د ریپیټ هیډر روز دا تاسو ته مو وکړ. صحیح څنګه ګوره بیا ته کوم سوچ کوه لوړ شه انسرټ ته انسرټ کې ټیبل باندې کلیک کا انسرټ ټیبل کې فار ایگزامپل دا دې ته ورکړه چې مو سره رو زیاتې کا نیو 40 کا اوکې کا دا دې ته ورکړه فار ایگزامپل مو سره نیم دی نیم نه بعد مو سره جاب دی سیلری نه بعد مو سره ور ټایم دی او ټایم نه بعد فار ایگزامپل دی کمیشن دی څه ورته لیکي ورته هم دا مو سره څه کېږي چې د هر ټیبل یعنی د هرې صفحې ټیبل کې چې کوم دی پهله سره کې مو سره د هیډینګ چې کوم دی اټومیټک راځي. اوس زه ګوره هغه سلیکشن ورته مو نه کړی زه څم ټیب نه ما ته زه بلې صفحې ته چې کله لوړ شم نو کې مو سره هیډر کې نشته هغه هیډر څه شی شروع نه ولو. صحیح ورته هم کله زه بلې صفحې ته وړم نو مو سره اټومیټک ته دا هیډر راځي دې دپاره ته لوړ شه دې سلیکشن وکړه سلیکشن نه بغیر لیاوټ ته لوړ شه ریپیټ هیډر وباندې کلیک کړه اوس ته لاندې راځه او ټیب ته دا ګورئ چې کې تو سره راوړو. صحیح شوه. بل مو سره دی کنورټ ټو ټیکسټ کنورټ ټو ټیکسټ څه مقصد یا دې باندې کلیک کړه زه څم
مثال او ټیبل بل ته داسې کې انسرټ کوی شي سوچ کوه داسې ته وویل موږ سره د پلس نشان وویل مساوي بیا د پلس وویل بیا موږ سره مساوي صحیح ہے لاست کې پلس ووایه انټر کړه داسې تو سره ټیبل جوړېږي صحیح ہے داسې ته ورته ولیکل مثال موږ سره نیم دی نیم نه بعد فار ایگزامپل زه ورته ولیکم خان دی څه ورته لیکې ولیکه جان دی اسد دی ورته هم د موټر ټیکسټ ته کنورټ کړه لوړ شه د دې سلیکشن وکړه او د دې لیاوټ ته لوړ شه ګوره دې سره لیاوټ راوړلو صحیح ہے کنورټ څه شی د منځ کې ورکړي ټیبس د ورکړي کوما د ورکړي څه د ورکړي ته مو کوما ورکړي منځ کې کوما کوما زه غواړم سوري صحیح ہے کوما غواړم اوکې کا منځ کې ته کوما راولي صحیح ہے کته چې زه دا بیا دغه ته کنورټ کوم ټیبل ته کنورټ کوم دا ځینې ته آپشن وکړه دې ته لوړ شه ورته چې کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل اوکې کا بیا ته ټیبل ته کنورټ کړئ صحیح شو کله ته زیاتوي څه کوي شي ټیب نه زیاتوي شي مثال دا چې تور ته لیکلي څو دا ته څه نمبر جمع کول غواړي یا تقسیمول غواړي یا ضرب کوي یا کاونټ کوي ایوریج کوي څه کوي مثال سمپل فرموله نه کوي شاسل فرموله لپاره خو موږ سره چې ایکسل پروګرام یې صحیح نو ته هم سم ابو دا ابو څه کوم دی د موږ سره دي نه ابو څه کوم دی د موږ سره څه کا جمع کړه سره صحیح دا ختم کړ زلور شه فرموله تلور شه فرموله کې د سم لیکل ته ورته ورکړه کاونټ مساوي کاونټ ابو دا پوسټ څه کوم دی دا کاونټ کړه تی دوه دي صحیح ہے مثال ختم د کزو ورته هم څه دي تلور شه بیا فرموله ته فرموله کې دی باندې کلیک کا مثال میکس ابو میکسیمم او تو خیر څه کوم زیات اوکې کا میکس ته خیر صحیح ده مو سره شو دا ټیبل